چې دا پاکستاني او دا افغاني ان شاء الله ټول بالکل پښتون یو شي، نو دا خبرې به بیا بالکل ختم وي، بیا به هیڅ بالکل خورجانې تاسو ته به زما دا ریکویسټ وي چې تاسو به د افغانستان او د پاکستان په منځ کې د امن د اتفاق د ورورولۍ پیغام شیر کوئ او خوروئ او موږ به ستاسو سره په کلکه ملاتړ کوو چې په هغې کې د موږ مطابق څه راځي نو هغه به موږ ستاسو سره ولاړ یو او تاسو به صرف د مینې خلک دا محبت نه او وایي چې پیغام به مونږ ورکوئ. مسلمانان، مونږ انسانان، مونږ پښتانه، مونږ یو شو، ځکه د هله دا پاکستاني دی، هله دا افغاني دی، هله دې پاکستاني سره تا خبرې وکړو، هله دې افغاني سره تا داسې وکړو، دا قصې ختمې کوي. دا خلکو سوچونه کوم ځای ته لاړو، خلک کوم رنګې بزنس کوي، کوم رنګې کارونه کوي. نور ملکونو څونه ترقي وکړو، تاسو راغلي بس تش دغه خبرې دي. بالکل ستاسو خبره بالکل حق ده چې دنیا کم ځای ته ورسېده او پښتانه چې دي نه دا په کم ډګر ولاړ دي. موږ پښتنو له دا پکار ده چې موږ یو شو او موږ یو بل برداشت کړو، د یو بل سره مینه وکړو، د یو بل احترام وکړو او یو بل ته خوږه خبره وکړو. نو زه تاته دا په دعوه سره ویلی شم چې په ټوله نړۍ کې په ګرده نړۍ کې د پښتنو په شانتې قوم چې دی نه دا به نه پیدا شي او نه به وي. نو موږ له پکار دا ده چې موږ خپل په اپس کې موږ خپل یو بل تسلیم مینه کو، محبت وکړو، بالکل مینه محبت خواره مونږ کو ټول چې ځان له پښتانه کومه یو یو شو، خبره مونږ یو بل موږ سره ځان له یو مینه خبره محبت کمه غوره وکړو. کوو. ګرانې خورجانې چې ځان له یو خبره غوره کوو چې هغه موږ بل مسلمان له هم هغه خبره غوره کوو. ډېر قومونه دي دلته کې چې هغه فرض کې په دې بهر هیوادونو کې په مسافرو کې کم وروڼه دي، کم خلک دی نو هغه که فرض کې د بنګلادیش دی، که هغه د مصر دی، که هغه د هر د دنیا د هیواد سره تعلق ساتي، خو هر کله چې یو نوی سړی راشي نو هغه مکمل سپورټ کوي او د کار خاوند کوي. په موږ پښتنو کې دا کار دی چې موږ قطعا دا رکس په سر نالو چې یاره زموږ یو نوی رور راشي او هغه له مسله داره چې یا له موږ سپورټ وکړو، که زموږ یو نوی رور باید دی پردیس ته راشي نو هغه غریب پریشانه او موږ د پښتانه دومره پریشانه کو، دومره بې حوصلې کو چې هغه اکثر هغه اقامه بیا نه نوي کړي او خپل بیګ کې تړلی او تښتېدلی. او د نورو قومونو خلک چې دی نه چې په یو اداره کې یا په یو کمپنۍ کې هغه په جاب باندې شي، په کار شي، نو چې شپږ میاشتې ګوري نو هغه وله 100 تنه نور راوستي، هغه خپل خلک او هغه یې په هغه ځای کړی، ځکه چې هغه دا وایي چې دا خلک پیدا وکړي نو دا زما د ملک او د قوم دا پیدا ده. زما د ملک، زما د کلي، زما د وطن ګټه ده، زما د وطن ګټه ده. او صرف موږ پښتانه یو خورجانې چې هغه موږ هغه سړی دومره ویرو چې رور هغه سړی بیا په هغه خپلو راتلو باندې ستومانه او هغه دغه کوي. نو موږ له پکار ده چې تنګ نظري چې دی نه دا لر کړو، خپل سوچ چې دی نه دا وسیع کړو او مسله داره چې په خپل قوم او ملک هره یوه خبره چې ده نو هغه موږ په حکومت نه ورغورځو. که هغه د افغانستان وروڼه زما دا خبره اوري او که هغه د پاکستان وروڼه چې موږ له به وله هم حکومت برابروي، موږ له به کوڅه هم برابروي، موږ له به کچره هم دغه کوي، ډېرې خبرې چې دي نه هغه به موږ په خپله په سر اخلو. نو بعد د هغې نه به موږ په نړۍ کې یو ډېر ښه قوم ثابتېږو. او که چېرې دا هره یوه خبره موږ په حکومت ورغورځو چې حکومت په راځي ماله به کله چې دا خبرې د خولې نه نعیم جانه راویستو که نه چې دا ونه وایي یاله پاکستان زنده‌باد، افغانستان زنده‌باد، پښتانه زنده‌باد، پښتانه زنده‌باد. زموږ ټول یو کلتور دی. دا یو شپږ اته کسان راغلي دي په دې ټیک ټاک باندې. ګرانې خورجانې په بخښنه سره غواړم چې هغو به مسله داره چې د دنیا د نظام نه به هم نه خبر او د آخرت د نظام نه به هم نه خبر، خو هغه راغلي دي او مسله د چا جنډه سیزي او کنزل دي او دا خبرې روانې دي. نو لکه هغو له دا پکار ده چې نعیم خانه د ایز دپاره هم کوي، دا صرف د فالووري دپاره کوي، هغه ګوره په ښه طریقه هم کولی شي، دا دې دپاره کوي چې خلک هغه ته واوړي، خلک هلته کمنټ وکړي، خلک هلته کې لاړ شي، د هغې ویډیو بل ته شیر کړي چې وګوره فلاني داسې کوي. او کنه دا دا خلک دې سپورټ نه کړي، دې د هغې ویډیو ونه ګوري، دې د هغې اډې ته لاړ نه شي، والله که داسې کار څوک وکړي. بالکل ګرانې خورجانې لکه مشهورتیا او پالور سیوا کول دا خو ډېر آسان شی دی، خو دې ته زه پالور سیوا کول نه وایم. دا خو هسې د جومات په هغه محراب کې هغه ګندګي کول دي که نه. نو په دغې باندې مسله داره چې پالور د یو سړي سیوا شي نه د ده یو ریالټي ده لکه حقیقت دی او یو دروغ دی. نو که په دغې باندې فرض کړو سړی پالور سیوا کړي نو دا به زما په خیال یو دوکه وي. پالور سیوا کول چې دي نه دا چې ته په ښه باندې سیوا کې هر یو شی چې ته د بنیاد نه مضبوط کېدې په هغې ته کور له پاسه ودرې نه دا به همیش دپاره ولاړي. او که ته د یو خبرې بنیاد چې دی نه دا ته کچه کېدې او په دې ته یو بلډینګ ودرې نه دا به د څه ټایمه پورې خو بیا به راغورځېږي. بالکل بالکل
بالکل نو خورجان ډیره مننه کوم تاسو نه او د ټولو پښتنو نه قدرمنو ننګیالو بریالو پښتنو نه او د رور مالا مقرره کړه زما خبرو ته غوږ کې خو د رور تاسو ته ډیره مننه مننه یار ډیره مننه جلال مهربانه خوشاله اوسې دا آباد وخت اوسې څومره همیشه زما راځئ کلی تاسو ته زما همیشه مرګري راځئ او څومره مرګري پښتانه زما आवाज اوري نه الله پاک یو ټول خاد او آباد لره خورجان تاسو بل څوک په کال راوالي ډیره مننه خوشاله اوسې الله دې عزت وکړي کامیاب سي جلال راغلا جلال مې راغلا جلال ها سټایلش ته بس کې ته بزین وره نو بس که ګاډي دې چې د کور کوي نو هغه خاصي سي بس که د کار کوي نو زوب نو دې کې غوسه نه ډیره مننه یو بل څوک په کال والا خبر اوره جلال ما د فالو بیک راګه جلال فالو بیک نه درک ته خاصي لګا غټه ولا نه نه ستا بالو بیک بزدار کم هیڅ خبره نه ده ورور جانه ښه دلته سپنا دا دوه کسان ناواله دوی انتظار کوي یو 40 منټه یو 9 منټه دا د غم چپړه راواله او جنتی کاکړ لاوال جنت او بل غم چپړه کومه یو دوه دي غم چپړي دا اجاز ته بزینوره السلام علیکم وعلیکم السلام خیر رانه زه خبر خبر شوم دې ځل راغلی نه کله وکړي بخنه انتظار دې ډېر وکړو خو بس کې مړه کس خبرې وګدې کړې په دې خبره جلال خان رخی طبيعتونه خدي شکر دې ته خې جوړې خپه نه شوې مګه کس خبره وګدا شو نو په دې خاطر ته لګلې جنتا مړه جنتا مې اے جنتا تال پاګه ما غانا ویل جی تال پاګه ما غانا ویل او ته پوه نه شې ها یو جهان مننه تاسو بیا وای وی بیا وای زبیا وای زه یو ځل مې ویلې بس وستا نمبر دی اوس به ته اوس ته وای مننه د اجازه راغلی که څنګه اجازه خو ماته نه شو کوي